السلام علیکم درنو دوستانو. نننی درس د موږ او تاسې د اونۍ یا د هفتې د ورځو په باره کې ده. په دې درس کې به موږ او تاسې د هفتې د ورځو نومونه زده کوو او همدارنګه به موږ او تاسې یو څو جملې په دې هکله زده کوو. نو راځئ چې شروع وکړو. Die Woche. Die Woche. Woche اونۍ یا هفتې ته وایي. په هفته کې 7 ورځې نو دغه هفتې ته یا اونۍ ته Woche وایي. دغه دی چې دا په تیر ویډیو کې هم ما دا خبره وکړله چې دا ارټیکل یا حرف اضافه ده او دا به پر روانې ویډیو کې په مفصل ډول تشریح کو. خو کوشش وکړئ چې هر لغت چې کله تاسې زده کوئ د ارټیکل سره یې زده کوئ، بې ارټیکل یې مه زده کوئ. نو ځکه هم ما دلته د لغتونه د ارټیکل سره لیکلي دي. Das Wochenende. Das Wochenende. Wochenende د اونۍ اخر ته وایي چې کله د رسمي ورځ اخري ورځ دلته په آلمان کې د جمعې ورځ ده. د هغه نه وروسته د شنبې او یکشنبې دغه 2 ورځې چې دي د رخصتي او دغه 2 ورځو ته د شنبې او یکشنبې دغه 2 ورځو ته Wochenende وایي. Das Wochenende. Der Wochentag. Die Wochentage. Der Wochentag. Die Wochentage. Wochentag د اونۍ ورځ ته وایي. د اونۍ ورځ په څه معنا؟ دغه رسمي ورځ یعنې د دوشنبې نه تر جمعې پورې دغه 15 ورځې چې دي دې ته په الماني ژبه کې Wochentag وایي. Der Wochentag د په سر چې لیکل شوی دا یعنې د اونۍ ورځ یعنې یوه ورځ، او که موږ یې جمع وایو یعنې ډېرې ورځې له یوه نه زیاتې ورځې 2 3 5 ورځې نو die Wochentag دا یو ای به ورسره اضافه کوو. د اونۍ ورځې دلته په پښتو کې هم ما په واضح ډول لیکلی. نو لکه څنګه مې چې درته وویلې Wochentag او Wochenende ترمنځ باید فرق وپېژنو. Wochenende چې دي د هفتې دغه 2 ورځې د شنبې او یکشنبې د رخصتۍ ورځې دته Wochenende وایي، او Wochentag د دغه 2 ورځو نه بغیر دغه 15 ورځې چې دي چې دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه او د جمعې ورځ ده دې ته Wochentag وایي. Montag. Montag دوشنبه. اصلا دوشنبه دری یا فارسی لغت ده او په پښتو کې دوشنبې ته دونۍ وایي. نو اگر که موږ تاسې د پښتو دغه لغتونه عموما نه استعمالوو کله چې د اونۍ یا د هفتې ورځو نومونه اخلو، خو بیا هم ما دلته ذکر کړل ځکه ذکر کول یې ضروري دي په دې چې دا ویډیو د الماني نه پښتو ژبه ویډیو ده. نو دا ما ضروري وګڼله چې د پښتو دغه لغت حتما دلته باید ذکر شي. او همدارنګه د دې هفتو د نومونو سره ما دغه ارټیکل نه ده ذکر کړی، نو د دې لپاره چې بیا دا ډېره دا ویډیو ډېره مغلقه تاسې ته ښکاره نه شي او تاسې په اسانۍ زده کړئ. خو د یادونې لپاره باید درته ووایم چې ارټیکل د هفتې د ټولو ورځو لپاره der ده. یعنې که موږ تاسې ته یو څوک ووایي چې Montag ارټیکل شی ده der die das، موږ به ووایو چې der Montag، der Montag، der Dienstag او همداسې د نورې ټولې ورځې. Dienstag. Dienstag سه شنبه یا منځنۍ ورځ. Mittwoch. Mittwoch چهارشنبه یا سلنۍ. Donnerstag. Donnerstag پنجشنبه یا پنځنۍ. Freitag. Freitag
جمعه د جمعې ورځ یا ادینه په پښتو کې، په اصلي یا کره پښتو کې. زمستاګ زمستاګ شنبه یا پیلنۍ. زونتاګ زونتاګ یکشنبه یا یونۍ. دلته یو ځل بیا غواړم چې دا خبره د آرټیکل ذکر کما د دې ټولو اوو ورځو لپاره د هفتې یا د اونۍ د ورځو لپاره آرټیکل یو آرټیکل دا او هغه دیا ده. یعنی موږ او تاسې به وایو چې دیا مونتاګ، دیا دینستاګ، دیا میټوخ، دیا دونستاګ، دیا فرایتاګ، دیا زمستاګ او دیا زونتاګ. راځو یو څه تعداد جملې دلته ما تاسې ته جوړې کړي دي، دا لولو. Am Dienstag treffe ich Rahmat. Am Dienstag treffe ich Rahmat. د سې شنبې په ورځ زه له رحمت سره وینم. Am Montag geht Ahmad in die Schule. Am Montag geht Ahmad in die Schule. احمد د دوشنبې په ورځ مکتب ته ځي، یا د دوشنبې په ورځ احمد مکتب ته ځي. دا به ویډیو د اونۍ د ورځې د ورځو په هکله په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو، او کوشش وکړئ ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم استفاده ترې وکړي، او د ما چینل در سره سبسکرایب کړئ، او کله مو چې دغه سره بټن ووهله د سره په څنګ کې د ښي طرف کې د زنګ علامه راځي، دا هم در سره ووهئ، نو زه چې هر وخت ویډیو دلته په خپل چینل ته ورکړم اپلوډ یې کړم، نو تاسو ته به په موبایل کې میسج راسي، نو تاسو به خبر شئ چې ما ویډیو اپلوډ کړې ده، د هغه نه وروسته یې په اسانۍ سره کتلی شئ. او همدارنګه ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ چې نور څه نوي باید درته جوړ کړم او څه باید وکړو. مننه.